سلامونه ملګرو. ایراني سرحدي ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په ساروان سرحد کې د 280 څخه زیات افغان کډوال شهیدان کړي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې شاوخوا 300 نه زیات افغان کډوال هڅه وکړه چې له پاکستانه په غیر قانوني توګه ایران ته ننوځي. ژوندي پاتې شویو کسانو ایران بشري حقوقو سازمان الوش ته راپور ورکړی چې ایراني پوځ د ډلې پر وړاندې برید وکړ، مستقیمې ډزې او RPG وکارول چې له امله د تلفاتو شمېر لوړ شو او ډېر نور ټپیان شول. دا پیښه غصه او د پلټونو غوښتنې راپورته کړي. څه هم ایراني چارواکي دغه تورونه ردوي، طالبانو هم د دې پیښې په اړه خپله پلټنه پیل کړې ده. وضعیت لا هم په پرمختګ کې دی او چارواکي د قربانیو د دقیق شمېر او شرایطو د تصدیق لپاره کار کوي. دا داسې غمیزې په تیره لسیزه کې لومړی ځل نه دی چې د ایران پوځ لخوا پر افغان کډوالو باندې کیږي. ایران په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د وژنې په اړه له جدي تورونو سره مخ شوی دی او وروستي راپورونه ښیي چې نږدې 280 افغانان د سرحدي پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. دغه وژنې هغه وخت پیښیږي کله چې افغان اتباع هڅه کوي د خپل هیواد څخه په غیر قانوني توګه ایران ته ننوځي. یو له خورا پام وړ او حیرانونکو پیښو څخه په می 2006 میلادي کال کې رامنځته شوه ایراني سرحدي ځواکونو یوه ډله افغان کډوال د هریرود سیند ته وغورځول. ډېری افغانان په دغه سیند کې ډوب شول او دې پیښې پراخه نړیوال غبرګونونه راوپارول. ژوندي پاتې شوو کسانو ویلي چې هغوی هڅه کوله چې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. کله چې ایراني ساتونکو دوی ووهل او شکنجه یې کړل او بیا د ټوپک په زور اوبو کې واچول. په همدغه کال کې بله پیښه کې ایراني پولیسو په یو موټر ډزې وکړې چې پکې افغان کډوال سپاره وه. دا موټر په اور کې وسوځېد چې لږ تر لږه 3 کسان پکې ووژل شول. ایراني چارواکو تل په دې ډول کړنو کې خپل ښکېلتیا رد کړې ده. د سیند له پیښې وروسته د ایران حکومت یوه پلټنه وکړه او ادعا یې وکړه چې د دوی سرحدي ځواکونو لخوا د کوم غلطي ثبوت نشته. خو دا موندنې د افغان ژغورل شویو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو لخوا پراخې ناندرې شوي. د رسمي انکارونو سربیره بشري حقوقو سازمانونو د افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني چارواکو تاوتریخوالی مستند کړی دی. د 2020 څخه نیولې تر 2024 میلادي کال ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې زرګونه افغانان له خپل هیواد د بې اقتصادي ستونزو له وجې تښتېدلي دي او د ایران په څېر ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. ایران بیا هم د خپلو سرحدونو د پالیسۍ دوام ورکړی دی او راپورونه ښیي چې ایراني ځواکونو افغان کډوال باندې ډزې کړي او شړي. دا کډوال اکثره د اقتصادي ستونزو له وجې د افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران ته سفر کوي. د یوې لسیزې تاوتریخوالی په تیرو 10 کلونو کې د ایران په سرحد کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی په پرله پسې ډول راپورته شوی دی. دلته د تیرو 10 کلونو چارت تاسو وینئ چې په دې کې څومره افغانان او کله د ایران لخوا په مختلفو پیښو کې شهیدان کړل شوي دي. د دې ټولو ویډیوګانو او عکسونو چې پر مجازي نړۍ باندې لاس پر لاس کیږي باوجود بیا هم د ایران سفیر وا کابل ته حسن کاظمي قومي وایي چې دا خبره درواغ ده، حقیقت نه لري. او بلې خواته د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې وایي چې نن په رسنیو کې د ایران او پاکستان پر ګډه پوله د یو شمېر افغانانو د شهادت او زخمي کېدو په اړه ځینې ګنګوسې خپرېږي. د افغانستان اسلامي امارت بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. او بلې خواته ریچارډ بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دی، د دې راپورونو په اړه وایي اندېښنه یې څرګنده کړې چې افغان کډوال د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي او ژوبل شوي دي. دا پیښې د ساروان د سرحدي سیمې ته نږدې شوي. د یوې خوا ایران ادعا کوي چې د فلسطین پر مسلمانانو مو زړه خوږېږي او د هغو په غم غمجن یو. له بلې خوا هغه افغان کډوال چې د بېوسۍ او د اقتصادي ستونزو له وجې د خپل هیواد و ایران هیواد ته په غیر قانوني توګه ځي، دوی پر هغو باندې مخامخ ډزې کوي، حتی پر هغو باندې RPG کاروي.